شپږم رکوع ده نهمه پاره د 142 نمبر آیات نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك إلى آخره صدق الله مولانا العظيم. موسی علیه السلام چې کله بنی اسرائیل میدان تیه ته ورسول، موسی علیه السلام قوم سره وعده کړې وه چې زه به تاسو ته د الله د طرف نه یو هدایتنامه راوړم، یو لارښودنه به راوړم، یو کتاب به راوړم، تاسو به د هغې په اتباع کې عمل کوئ، د هغې په اتباع کې به د الله بندګي کوئ. کله چې دوی هغه هدف ته ورسېدل نو دوی موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې موسی علیه السلام موږ دپاره دغه کتاب بندوبست وکړه. موسی علیه السلام الله پاک ته سوال وکړ، الله پاک ورته وفرمیل چې موسی علیه السلام کویتور ته راسه، په کویتور کې اعتکاف وکړه، روژه ونیسه، 10 ورځې مسلسل روژې، شپه او ورځ روژه چې بالکل منځ کې روژه ماتې پکې بالکل نه، روجي ونیسه، له هغه نه وروسته به تا سره زما خبرې وشي او تا ته به زه کتاب درکړم. موسی علیه السلام ولګېده، هغه 10 روجې مکمل کړې، بیا مسواک استعمال کړه، بیا الله پاک ورته وفرمیل چې دا روجې مې په دې خاطر د باندې نیولې چې د روجهدار د خولې بوی ماته د مشکو د عنبرو نه بهتره ده، تا اوس هغه بدبویي خرابه کړې، ته ولګېږه 10 ورځې نورې ونیسه. موسی علیه السلام 4 ورځې څه کړې؟ پوره کړل. کله چې پوره شوې نو لهذا موسی علیه السلام سره الله پاک څه وکړه؟ خبرې وکړې په کویتور کې. څنګه خبرې وکړې؟ دا متشابهات دي. دې خبرې علم یوازې الله پاک ته ده چې خبرې سره کم ته وي، خو خبرې وي د هر طرف نه راتلې، داسې نه چې یو طرف نه خبرې وي، د هر طرف نه خبرې راتلې. موسی علیه السلام ته د موسی علیه السلام او د الله پاک په مابین کې وریځې وي، لهذا خبرې راغلې. څنګه خبرې وي؟ په هغې باندې الله پاک ته پته ده چې څنګه خبرې وي، په کومو حروفو سره وي، په کومو ټکو سره وي، په څه ډول باندې وي، دا به الله ته نور پته وي. متشابهات دي. په دې وخت کې موسی علیه السلام سره د الله پاک د دیدار شوق پیداس، د الله پاک د لیدلو شوق پیداس. چې کله شوق پیدا سه نو په دې وخت کې موسی علیه السلام الله پاک ته سوال وکړ چې الهه ما ته ځان وښیه چې تا ته وګورم، ما ته ځان وښیه چې تا ته وګورم. الله پاک موسی علیه السلام ته وفرمیل چې موسی علیه السلام ته ما لیدلی نشي، ته ما لیدلی نشي، او خامخا سودا به دي، نو چې سودا دي نو د مخامخ غر ته ګوره، د غره د کویتور غر ته ګوره. نو الله پاک ته جلا وکړه د غر ته، د خپل ځان الله پاک ته جلا وکړه. رسول پاک علیه السلام چې تعبیر کې داسې تعبیر کې چې الله پیغمبر اسلام مبارک دا ګټه ګوته راواخیسته، د کچۍ ګوتې پر سر باندې کېښودله، ګټه ګوتې راواخیسته، د کچۍ ګوتې پر سر باندې کېښودله. په دومره اندازه باندې الله پاک خپل دیدار چاته وښوده، ته جلا وکړه چاته؟ غر ته. کله چې تجلی وکړه د غر ټوټه ټوټه موسی علیه السلام بېهوشه پرېوت. کله چې موسی علیه السلام هوش کې راغی، د خپل سوال چې کوم غوښتنه یې کړې وه د هغې نه توبه وباسله چې ما دا سوال صحیح نه و کړی. تجلا وایي څه ته؟ تجلا دې ته وایي لکه څوک چاته په واسطه د بل شي باندې ځان ښیي، لکه زه مثال لګېږم چاته په آینه کې ځان ښیمه، پاینه کې ځان ښیم. دا لیدل په خپله باندې برای راست دا خو ډېر لرې خبره ده. د الله پاک د الله پاک دا دیدار چې شوی ده په واسطه د بل شي باندې شوی ده. الله تجلی بل شي ته کړی ده، دیدار بل شي ته کړی ده، د هغې په واسطه باندې الله پاک څه کړی؟ هغه د هغه تجلی چاته شوی ده؟ موسی علیه السلام ته شوی. خو موسی علیه السلام د تجلی زور هم نه ده لرودلی، غر د تجلی زور هم نه ده لرودلی. الله پاک غر ته تجلی کړی. تجلی څه معنی؟ خپل ځان الله پاک پیغمبر اسلام فرمایي بلا کیفه دا ګټه ګوتې راواخیسته، د کچۍ ګوتې په دې سر باندې کېښودله. په دومره اندازه باندې الله پاک د خپل ذات
تجلا چاته وکړه وروره غر ته وکړه تجلا څه معنی تجلا دا معنی چې الله پاک برای راست خپل ذات الله تعالی چاته نو کړی د غر ته نو کړی بلکې د بل شي په واسطه باندې لکه سړی چې په شک کې څوکینی پیکه ورسېده لهذا په دومره اندازه باندې الله پاک تجلا غر ته وکړ نو غر څنګه سره ټوټه نو لهذا موسی علیه السلام چې کله بهوش کې راغی توبه یې وباسله او ویل چې الهه ستا په دې بغیر د لیدلو نه پتا باندې زما ایمان ده بس اله اوس په دغه ځای کې دا خبره ده چې په دنیا کې د الله پاک لیدل چې د ممکن دي خو ممکن دي محال نه دي ولې که محال وای موسی علیه السلام به غوښتنه نه کوله او جایز دي که ناجایز وای نو موسی علیه السلام به د ناروا کار غوښتنه نه کوله خو اما واقع نه دي په دنیا کې الله پاک دیدار چا نه ده کړی وجه څه ده دا کوم سترګې چې الله تعالی خلق انسانانو ته ورکړي یا مخلوقاتو ده دا سترګې پانی دي دومره زور نشته پکې چې د سترګو کې ولګيږي د الله پاک ذات باندې احاطه وکړي د الله پاک ذات وي زمونږ سترګې د مخلوقاتو د لیدلو نه عاجز دي یکروم تمام دنیا راخسته څوک نه ویني کرونا تمام دنیا په سر راخسته څوک ورور نه ویني نو هر کله چې موږ یو وایرس نه وینو یو کرونا نه وینو د اباوا نه وینو پیری نه وینو د مخلوق د لیدلو نه زموږ سترګې عاجز دي د الله د ذات نه زموږ سترګې څنګه عاجز نشي او جایز ده ممکن ده ځکه پیغمبران د سوال نه کوي چې هغه ناجایز وي یا محال وي ناممکن وي دغه شی پوښتنه نه کوي چې هر کله ممکن سوم دا وجه ده چې قیامت پر ورځ باندې به مؤمنان په خپل سترګو باندې الله پاکینی او سره کوم بیني خامخا چا سره به سوال پیدا کړي دا به څومره رشت جوړي چاته به لیدل کېږي او چاته ونه لیدل کېږي رسول پاک علیه السلام فرمایله که څنګه چې سپومۍ تاسې نه او د سپومۍ په لیدلو کې چاته تکلیف نه وي په همدغه ډول باندې به مؤمنان څوک دي الله پاک لري دا سپومۍ ټوله دنیا چې د سپومۍ نه هیڅ چا تکلیف نشته ستر در اخوا ز سپومۍ ګورم تلک در اخوا سه څوک دا نه وای په دې طریقه باندې به هر څوک الله پاک لر سکی ورغه پاپتک خو یو ورځ دیدار الله په خپل بندگانو مؤمنانو ته کوي او دا به د الله د نعمتونو ټول نعمتونو کې لوړ نعمت په دغه نعمت وي چې الله په خپل ځان چاته وکي ورو خپل بندگانو ته کوي کلام پاک الله تعالی فرمای وجوه ناظره الى ربها ناظره ډیر مخونه به تر تازه وي خپل رب ته بکتون کی لهذا په اخرت کې بلیدل وی خو په دنیا کې د الله پاک لیدل واقع نه ځکه د خلکو په سترګو کې د طاقت وروره نشته ورسته الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایي چې موسی علیه السلام ته ما غوړه کړې په خلکو باندې د خپل پیغاماتو پر رسولو باندې په دنیا کې ډېر منصبونه دي خو په ټولو منصبونو کې لوړ منصب هغه منصب د رسالت لدینه بل لوړ منصب دنیا کې نشته نه په دنیا کې سته او نه په آخرت کې سته دې منصب ته د اچا منصب نه رسیږي نه د ملائکو منصب رسیږي د اچا منصب نه رسیږي نه د بادشاہانو منصب رسیږي الله پاک دغه نبوت باندې څوک نازولی موسی علیه السلام لاغه نه ما سوا الله پاک انبیاء سره خبرې کړې دي په واسطه د ملک باندې کړي الله پاک موسی علیه السلام سره برای راست خبرې کړې منځ کې څه نه وه پرده نه وه منځ کې بل درېمګړی نه و چې الله پاک د موسی علیه السلام سره خبرې کولې دا د الله پاک څه یو احسان په چا باندې په موسی علیه السلام ځکه موږ داسې وایو لا اله الا الله موسی کلیم الله موسی د الله سره خبرې کړي بیا الله پاک تو فرمایل چې بس دا کتاب واخله او په دې باندې شکر گزار اوسېږه په دې کتاب کې د الله حکمونه په دې کې مثالونه په دې کې وعظونه په دې کې ذکر اذکار په دې کې تسبیحات دا ډیر یو جامع تقریبا تورات زر سورتونه هر سورت زر آیات دا څومره کتاب فکر تکوه څومره غټ کتاب ورسته الله پاک دا خبره کوي چې الله پاک فرمایل چې موسی علیه السلام زبتا ته د فاسقانو کور در وطن در خیمه دې مطلب دا ده چې
الله پاک تاسو ته نجات درکړ او دغه مصر به الله پاک ستاسو په ورقه کې راولي او شام به ستاسو په ورقه کې راولي. د شام په ځمکه باندې عمالقه هغه بت پرست خلکو حاکمانو او د مصر په ځمکه باندې څوک ورور فرعونیان. وروسته نه یو دا خبره الله پاک کوي د الله د دین آسماني علومونه او د الله د دین نبی برخي خلق څوک دي. الله تعالی فرمایي د چا په ځل کې تکبر او لوی و او حق ته غاړه کې خودل نو دا الله مخلوق ته سپک قتل دا خلق به د الهي وحي نسي وروره د الهي معلوماتونه به سي وروره محروم به. نو کبر او تکبر څه د وروره دې به بدواله به بیان شي. دا کبر او تکبر ډیر بد شی ده. دا کبر او تکبر دومره بد شی ده چې الله پاک د خپل آسماني کتابونو د علم نه الله پاک کبرجن خلاص څنګه کړی دي محروم کړی دي. لهدا دا څو مسائل په دغه ځای کې څه شي الله پاک بیان کی متوجي سي ورته. ولما جاء هر کله چراغ موسی عليه السلام ولما هر کله جاء چراغ موسی عليه السلام لمیقاتنا اغه زمنګ مقرر نیټیت لمیقاتنا اغه زید وعدی زمنګ ته اغه زید وعدی زمنګ ته کله راغی چې کم ځای وو کویتون کله چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا اغه زید وعدی زمنګ ته وکلمه خبر وکړه د سره ربه د رب وکلمه خبر وکړه د سره ربه د رب. قال موسی علیہ السلام او فرمایل ربي ای زما رب ارني اوخه مالرا ځان خپل ارني اوخه مالرا ځان خپل انظرو چې وګورم الیک تا انظرو چې وګورم الیک تا. قال الله پاک فرمایل لن ترانی هیڅ چیرته مال دلای نشي لن ترانی هیڅ چیرته مال دلای نشي. د سینه ورته وای چې زل دل کېږم نه بیا خو محال سو نه تملی دلینه. ولكن انظر لكن ته وګوره الى الجبل غرتا د کویتور د غرت څخه برخه وا ولكن انظر لكن ته وګوره الى الجبل غرتا د کویتور د غر یو برخه ته فإن استقر کاغه ټینګ شو مکانه په خپل ځای باندې فإن استقر کچیر هغه ټینګ شو مکانه په خپل ځای باندې پسو پترانی زرد چتب ما ویني پسو پترانی زرد چتب ما ویني. فلما ارکلا تجلا تجلا وکړه ربه رب د موسی للجبل غرته تجلا معنا خو تاسو ما وکړه. فلما ارکلا تجلا تجلا وکړه ربه رب د موسی للجبل غرته او اندازه مم تاسو خو د پیغمبر اسلام د حدیث مطابق جعله وګرځد دا غر دکن ټوټه ټوټه جعله وګرځد غر دکن ټوټه ټوټه وخر پروت موسی علیہ السلام صعقا بهوشا وخر پروت موسی علیہ السلام صعقا بهوشا. فلما ارکل افاق په هوش راغی موسی علیہ السلام فلما ارکل افاق په هوش راغی موسی علیہ السلام قال موسی علیہ السلام فرمایل سبحانك پاکی د تعالی را معنا د لیدلو نه پاکه توبت الیک ما رجوع کړه تا توبت الیک ما رجوع کړه تا وانا اول المؤمنین ز اول د مؤمنانو یم ز اول د مؤمنانو. قال یا موسی الله پاک ورته فرمایل اے موسی علیہ السلام الله خپل نعمتونه په ذکر کړي اے موسی علیہ السلام ان استفیتک یقینا ما غره کړه ان استفیتک یقینا تم غره کړه علی الناس په خلق باندې برسالاتی د خپل پیغامونو پر رسولو باندې د خپل پیغامونو پر رسولو باندې رسالات پیغامونه زما معنا زما د پیغامونو پر رسولو باندې خا وبکلامی او په خپل خبرو باندې وبکلامی او په خپل خبرو باندې فخذ واخلا ما هغس اتیتک چې زی درکوم تعالی را فخذ واخلا ما هغس اتیتک چې زی درکوم تعالی را وکن شا من الشاکرین د شکر استونکو نه شاد شکر استونکو نه. وكتبنا من لكلو له موسی علیہ السلام لرا فی الالواح په تختو د تورات کې
وكتبنا من لیکلیو له موسی علیه السلام لرا فی الالواح په تختو د تورات کې من كل شيء د هر قسم نه موعظه وعظ من كل شيء موعظه د هر قسم وعظنا من كل شيء موعظه د هر قسم وعظنا وتفصيلا او بیانون کې او لكل شيء هر شی لرا وتفصيلا بیانون کې او لكل شيء هر شی لرا فخذها انسا دغه تورات لرا بقوه فقوت عمل سره فخذها انسا دی لرا بقوه فقوت سره وامر امرك قومك خپل قوم لره دی وامر امرك قومك خپل قوم ته دی یاخذو چې ونیسي باحسنها اخي خبر دی هغه یاخذو چې ونیسي باحسنها دی اخي خبره هغه ونیسي سأوريكم زرد چې زبوخم تاسو لره دار الفاسقین کور د فاسقانو سأوريكم زرد چې زبوخم تاسو لره دار الفاسقین کور د چا فاسقانو سأصرفو زګرځوم عن آیات د خپل آیاتونو څخه سأصرفو زګرځوم عن آیات د خپل آیاتونو څخه الذين هغه کسان يتکبرون چلوي کی فی الارض پزمکه کې يتکبرون چلوي کی فی الارض پزمکه کې تکبر سمانا حق ته غاړه نګدي د الله مخلوق ته سپک نظر کوي بغیر الحق پنا حق سره وان يروا قدويني كل آية هرنخا لا يؤمن إيمان راوړي بها په دغه نشانات باندې وان يروا قدويني كل آية هرنخا د الله د قدرت او د الله د وحدانیت لا يؤمن إيمان راوړي بها په دغه نخو باندې وان يروا قدويني سبيل الرشد لار د هدایت وان يروا قدويني سبيل الرشد لار د هدایت لا يتخذوه سبيلا ننسي ديلر لار لا يتخذوه سبيلا ننسي ديلر لار چې دغه لار خپل کې په دې لار باندې روان سي وان يروا كويني سبيل الغي لار د گمراهي وان يروا كويني سبيل الغي لار د گمراهي يتخذوه نسي غيلر سبيلا لار معنا مغلار تعقيبي لکه په دې زمانہ کې تاسو وګوره کشپور چاته نصیحت کې څو عمل پنه کې او که یو ډنګ جوړ سو یو ډنګ شو دا ټول کیم بیا په غزا کې راجمه شوی وي غزا کې براټوري نو کلار د گمراهي کار سي بیا هر سره تعقیبوي او کلار د خیر چاته وخدل شي نو څوک اغلاره خپلینه ذالک دالذي وجنا بانهم دوی کذبوا نسبت دروغ کړي بیا آیاتنا زمن آیاتونو ته نسبت دروغ کړي زمن آیاتونو ته وكانوا ددوي عنها لآياتون سخا غافلين نا خبره دا لا د آیاتونو سخا نا خبره دي والذين كسان كذبوا چې نسبت دروغ کوي بآياتنا زمن آیاتونو ته ولقاء الاخره او دوی تکذیب کوي په ملاقات اخرت باندې په ملاقات اخرت معنا د اخرت نه منکر دي حبطت اعمالهم زاید نیک اعمال د دوی کدا خلک څومره صدقات کې څوره همدردی کې د الله تعالی په نسبت باندې اجر نه لري ثواب نه لري د ټول اعمال د قبولیت لپاره شرط څه د ایمان ده شرط قبولیت څه د ایمان ده حبطت ضایع شوي دي اعمالهم عملونه دوی حال یجزون دوی ته جزا نه ورکول کیږي الا ما منګر د هغه څه كانوا يعملون چې دوی کوم عمل کړي صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب إله کریم بدن استایم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله د کبر او د لوی نه مساته الله تواضع نصیب کړي رسول پاک علیه السلام مبارک په اخلاق باندې الله تعالی سنبال کړي رسول پاک علیه السلام عادات زمون خپل وګرځي الله ټول پریشانګان ختم کړي ټول هوای جمال تعالی ته پوره کړي استاد کتاب خدمت هم الله نصیب کړي په دې باندې علم متناسب کړي په دې باندې عمل متناسب کړي او د عمل مال تعالی دې
دې الله تعالی حفاظت موږ ته نصیب کړي او الٰه کریم ستا په دین باندې ټینګار موږ تر مرګ پورې نصیب کړي او مرګ هم په دې کلمه باندې نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.